چې دې سامان ته وکتل جاړي ذات چې زه به اوس ښځې ته څه وایم چې کور ته لاړ چې ښځې سره د جامې خوراک وکتل ښځې ویې تا ته رسول الله صلی ته د خپلې غریبۍ حال ویلې دې ورته وایي نه ما نه دي ویلې زه ګیر شوی وم زما وروڼو زما په سر شکایت کړی چې دی منافق شوی دی یو صحابي دی مونځ به یې فرض کوه منډې به یې والي صحابه کرامو رسول الله صلی شکایت وکړی دې دوا تایید او که ذکر ته نه سارېږي پیغمبر صلی ما ته وښیه هغه دې دا پلانې دي څنګه مونځ وکړو او پاسېدو وی مکانک کښېنه ولې ځې دی غلی شو بیا دې ولې ځې بیا دې غلی شو بیا وی ولې ځې دی غلی شو صحابه کرام لاړل چې خبره د راز ده دی راغی رسول الله صلی ته یا رسول الله ما ته پته زما وروڼو په ما شکایت کړی خو که ته ما ته معافي کوې او زما دا عذر مني نو زه تا ته خپله خبره نه کوم مینه ما ته وکړه او دې په ژړا شو وی یا رسول الله دا زما راز دی وی مه کوه وی نه ما ته به یې کوي وی زما او د ټبر په تن باندې یوه جوړه جامه ده دا څوک دی څوک دی صحابي دی د چا انتخاب چې د کائنات بادشاہ د پیغمبر علیه السلام د جماعت لپاره کړی د تمام دنیا تابعین اولیاء علماء ابدال غوثان قطبان بادشاهان راغونډ شي د صحابي ادنا درجې صحابي ته نشي رسېدلی دا صحابي دی وی زما او زما د ټبر په تن یوه جوړه جامه ده چې زه منځه نه راوځم زما کور والا یو کونغړه کې ځان په پرده کې کی او زه منځه راشم بیا چې مونځ وکړم زه یې سارېږم ځکه نه چې هغه مونځ هم کوي په کور کې کار کوي د دواړو جهانو سردار مبارک ډېر زیات وجړه او دې روان شو څو ورځې پس بیت المال ته سامان راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې راوغوښتو چې راوغوښتو دلې ستوان ورکړو کجوري ولا ورکړې جامې ولا ډېرې زیاتې ورکړې پیسې ولا هم ورکړې د چې دې سامان ته وکتل جاړي ذات چې زه به اوس ښځې ته څه وایم چې کور ته لاړ چې ښځې سره د جامې خوراک وکتل ښځې ویې تا ته رسول الله صلی الله ته د خپلې غریبۍ حال ویلې دې ورته وایي نه ما نه دي ویلې زه ګیر شوی وم زما وروڼو زما په سر شکایت کړی چې دی منافق شوی دی ما خپل الزام لرې کوم ما خو چې زمونږ دا راز و د قیامت په ورځ باندې الله د ټولو خلکو په مخ کې ښي چې دا زما بنده و چې دې زما نه راضي دی